د دې نه بعد یې ورور سوال کړی دی چې بعض خلک چې دعا وغواړي دعا دپاره لاس اوچت کړي د هغې نه بعد په مخ باندې لاسونه راکاږي نو دا شتي او که نه او دغې سره یو بل سوال دی چې بعض خلک چې د چا سره لاس میلاو کړي نو بیا په دې سینه باندې لاس کېږي دا کار شتي او که نه اول خو دا مسله چې د دعا غوښتو نه بعد مخ مسحه کول او د لاسونه په مخ باندې راښکو ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه متواتر حدیثونه راغلي دي چې هغه دعاګانې غوښتلي دي او په دې دعاګانو کې لاس هم اوچت کړي دي خو په صحیح حدیث کې دا نه دي ثابت چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دعا نه بعد بیا د لاسونه په مخ باندې راښکو دي ها دې باب کې حدیثونه شتي خو تحقیق دا د محققین علما او محدثین بعض دا وایي چې دا نه دي صحیح ټول کمزوري روایت دي لکه امام احمد بن حنبل رحمه الله د حدیثو د علم امام دی هغه نه چا تپوس کوي دا دعا نه بعد په دې مخ لاس راښکو د هغوی دا ماته هېڅ پته نه شي دا کوم ذکر راغلی دي او دغه شان شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وی حدیث دوو کې دا راغلی دي چې پیغمبر به د دعا نه بعد لاس په مخ راښکودو خو هغه دواړه حدیث ثابت نه دي نو خلاصه د خبرې دا ده زموږ خپل ځاني زړه په دې مطمئن دی همدا خلکو ته بیانو چې د دعا نه بعد لاس په مخ باندې راښکوده دا نه دي ثابت دې باره کې صحیح حدیثونه نشته بعض علما دا وایي دا حدیثونه چې ټول لا جمع کړي نو حسن درجې ته رسي نو که څوک په عملو کې څه حرج پکې نشته نو موږ دا وایو لکه زموږ خو خپل ځاني دقه باندې زړه مطمئن دی چې دا نه دي ثابت خو که چېرته څوک یې وکړي نو په هغه باندې د ګناهګار فتوا به نه لګي او نه به پرې د بدعتي فتوا لګي ځکه چې بعضو علماو تحقیق دا دی وایي دا کمزوري حدیثونه چې راجمع شي نو بیا هم د حسن درجې ته رسي نو که څوک دا لاسونه نه اوچتوي او د هغه تحقیق دا یو زړه په دې مطمئن چې د حدیثونه ضعیف دي هغه چا باندې به سختي نه کوي چې څوک لاسونه په مخ باندې راکاږي او نه به ورته بدعتي وایي دا بس د علم نه چې نه خبر او یا د عوام او یا هغه طالب علم چې د علم په زده کولو په اولنۍ پوړو کې دوی چې کله یو مسلې زده کړي که نه نو بیا چې بهر وځي په ټولو خلکو باندې چسبانې نه یې پوه په مسله باندې بلکې بعض مولیان د مدرسو نه فارغه دي هغوی هم په دې نه پوه چې دا مسله به تطبیقی څنګه او دې مسله کې د علماو اختلاف ته دي کې به څه کوو څه به نه کوو نو زموږ په ملک کې مولیان به ویني د خولې نه به پشم رواني او ده به یو تحقیق کړی بس وایي دا صحیح دی او چې څوک د دې خلاف دی هغه بدعتي دی او د بدعتي زوی دی ګوره بعض مسلې داسې ها اوس یو مسله ده ټوس دلیل یو طرف ته دی بل طرف ته دلیل نشتی یا کمزوري روایت دي په اتفاق د محدثینو یا اکثر محدثین او یا منګړت روایت پیش کوي په بدعاتو کې اخته دلته سړی ویلی شي چې دا کار بدعت دی لکه اوس یو سړی دی لګیا دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کوم ورځ پیدا شي د په هغه ورځ اختر لمانځي او یو رجي دوم روایت پیش کوي دې کې د سره روایت نشتی صحیح او نه د سلف صالحین نه دا کار ثابت دی صحابه کرامو نه څلور امامانو نه او د نورو علماو په دې کې رد کوه چې دا د اهل بدعو کار دی خو چې یو کار د امت هغه وخت نه اختلافي را رواني د سلفو د وخت نه او د جانبینو سره دلایلي نو په هغې کې به سختي نه کوې خپل موقف بیان کړه اوس زموږ موقف دا دی الحمدلله چې دعا دپاره چې لاس اوچت کړو دعا دې ختمه کړه بس لاسونه کته کړه او ځکه د شیخ ابن عثیمین رحمه الله یو پیر تپوس وکړو یو کس وایي شیخ صاحب چې دعا ختمه کړم بیا به څه کوم نو هغه دا تعبیر نیمګړه ونته کې وکړو داسې ونه وي چې لاسونو سره به څه کوم وایي چې دعا ختمه کړم بیا به څه کوم شیخ ورته وایي لاسونه کته کړه څه به کړي لاسونه کته کړه نو زمونږ خپل ځاني دلته الحمدلله په دې خبره زړه مطمئن دی چې دا لاس اوچتول د دعا دپاره او بیا د هغې نه بعد چې دعا ختمه شي دغسې پورې خبره ثابته ده چې لاس اوچتوه خو چې دعا ختمه شي او بیا په مخ لاس راښکوده دې باره کې صحیح حدیث نشته خو که څوک یې وکړي نو هغه ته بدعتي او ګناهګار دا ورته نه وایو